له یو نسبتا اوږده ځنډ وروسته د کابل په زړه کې یوې انتحاري حملې یو ځل بیا بهرنیانو او عامو افغانانو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي د پنجشنبې په ورځ د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل انتحاري حمله کوونکي خپل کرولا موټر د 10 امنیتي حوزې اړوند د ایران سفارت مخې ته د ترکیې اتباعو د موټرو له کاروان سره ټکر کړ. یو کرولا موټر د ترکانو موټر سره خوا کې ځان ته چاودنه ورکړه. یو ترکی او یو ملکی افغان چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې وشل سوي، نور تلفات نه لري. فقط اینمی تلفات است خلاص. هغه زیاته کړه د لومړنیو معلوماتو له مخې د انتحاري حمله کوونکي هدف د ترکانو موټر و چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. بلخوا د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ایوب سالنګی وایي چې یو ترکی اتباع ټپي شوی هم دی. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډیره زوروره وه، امکان لري چې زیاته مرګ ژوبله یې اړولې وي. د پیښې 2 تنو عیني شاهدانو په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل د انتحاري موټر راغی، د ترکانو په 2 موټرو یې حمله وکړه. د ترکانو یو موټر له سړک هغې غاړې ته چپه سو، ومې لیدل چې یو سپین ږیری یې رینجر ته پورته کړ. جاري زه دغه یک د ایران څخه سره سفارت سره او زه دغلته ولاړم، دغه سره بختربانک سره ولاړم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل ښار کې انتحاري حمله چې یو ترکی پکې ووژل سو او بل ټپي شو په کلکو ټکو غندلې ده. له دې وزارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا ډول حملې به د ترکیې او افغانستان اړیکې زیانمنې نه کړي. د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی ده او په یو خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې بهرنیو ځواکونو ته درانه تلفات اړولي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې نه مني. نږدې یوه میاشت وړاندې د کابل په دې سب سیمه کې یوې انتحاري حملې 2 تنه ملکیان ټپیان کړي وو. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې تر ډیره په کابل ښار کې د انتحاري حملو مخه نیولې ده. دوی زیاتوي ځینې وخت انتحار کوونکي نیول کیږي او یا هم هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل کیږي. د کابل امنیه قومندان وایي 2 ورځې وړاندې د کابل په دې سب سیمه کې 3 تنه انتحاري حمله کوونکي چې غوښتل یې د یوې لارۍ موټر په وسیله په کابل ښار کې انتحاري حمله وکړي، له پېژندلو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل سول.